سلامونه او سهار په خیر. سټ ګل آباد ابا ګله په خیر ابا ګله تپره تر کته کته نه کوه ابا ستړی مشي. راشد ابا په پوخا ډېره د زړه ټپه کوله او یې قربان شمه ابا ګله څنګه خی چې زه روان یم الپورې ته زما پرون رالم پرون او اوس به راځم بیا به ښه الپورې کې زموږ یو میټینګ دی قدرمنو. نن مې د یار د راتلو ورځ ده په چم کې ګرځم بالښتونه ټولومه. یار مې راغلی دی زما کلي ته او ډېر پچرود کې نو زمونږ کلی ستاسو کلي ته نږدې ښکاري هسې د غرو د چمن لارې دي اوږدې ښکاري. نو راشده ته څنګه یار ډېر پچرود کې اورې زما د کلي دا هواګانې درته په خیر راغلی وایي دا شنه جوار دا شینکۍ چاپېرچل خوشحاله شوې ده خو زما خپل کلی دی. نو دا څنګه ستا خپل کلی دا خو زما کلی دی هر ځای باندې دعوه کې راشده ستا کلی زما کلی دی سم فیرنګی یار مغول برانه هیر کی نو ما ته مغولوالي شونډې مشي چا مونږ د خوشحال خان د کلي خلک یو. د ظلم تور نظام که د مغول دی که د بل دی بابا ترېنه باغي و زما هم ترې بغاوت دی. قدرمنو دا زمونږ کلی لیلوڼی شانګله تاسو کتی شئ پورې ډېر ښایسته طرز تعمیر ښکلې آبادي. راشده ځای په ځای په لوګو تور دی د کچا خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لوګو تور دی دا بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. ګله په خیر نیکه رالي ښه ټیک ټاک خوشحاله ژوند دې ښه دی خوشحاله اوسې. دا نیکان دي دا یاران دي دا خلک دي. نو راشده یو خو جواران هم پاخه شوي دي که خیر تراړ به ومچو وږو ګیرې کړي دي مونږ دې ته جواران ویو جواران تاسو ورته څه شی وایئ تاسو ورته جوار وایئ تاسو خو هر شی جوه یې که نه زه ورته را چشمې ولګومه که دې خوښوي چې دې خلکو ته صحیح ښکارمه که نه ډېر زیات هغه چې ګڼي نو تاسو او کتې پتې زوی دی کتې پتې زوی پوهېدې وړې ونیکانو له نر زوی دی دا ګورئ قدرمنو دا خلک سهار کې دا څو پیرې ما تاسو ته ښودلي دي تک سپین شودۍ راشده په 1215 روپۍ پیاله خرڅه کړي او دا چې ځان پرې تکلیف شي. نو راشده زه یم چې زما د کلي په دې سردرو کې که یو دوه ټپې ته وکړې نو ستا نه به پیسې لاړ شي یار زما کلی تا خوشحاله نه کړو کله او زما د کلي د ټولو نه لویه خوشحالي دا ده که نه چې زما کلي زه پیدا کړی یم او بیا زه تا سره 40 ګنټې یم ستا د ګور چینار د سوري لاندې زه رالوی شوم. یو دوه ټپې کې کاته نه دا ګاډی هم را روان دی او دا کتې پتې بچوړي چې را روان دي دې ته په خیر راغلی و. هلکه بچیه ته څنګه یې ښه لینده ده در سره یا قدرمنو تاسو کتی شئ د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه او خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه. زویا دې خوا راشه نږدې شه څه دې نوم دی څویم کې سبق وې کم سکول کې کشڼو سکول کې په دې لینده یې ګزار وکړه ته داسې په پورته بره په دې حملو کو دا اوس لینده ده دا د غرګی راواغس ما پې ونولې زویا لینده چې آها څومره چې دا لینده راکاږې راشده که نه دومره دې ګزار ته دی. ته څویم کې زویا ته هم څلورم کې ستا څه نوم دی حیدر علي د راشد ټپې واوره ښه راشده راځه زړګیا. آها عشیره دا زمونږ روډونه دي دا ګوره یار خراب شوي دي د بارانونو والي دي نو ته د دې دپاره څه اعلان وکړه اعلان وکړو ته خو منسټر یې شوکت یوسفزی خو هسې هم اعلان نه کوي ته خو وکړه اعلان وکړو که نه اعلان وکړه ځه سیاسي اعلانات هسې هم بس په اعلان یې بیا وروسته بیا به درپسې ګرځم دا به چې کوم دی انشاءالله دا به ډېر زر پاخه شي دا روډونه تاسو ته او د دې له مې بجټ منظور کړی دی صحیح ده هغه به تاسو ته راځي ښه نو کومه آی ډي پی کې به راځي دې کال یې کوه 15 کاله پس نه یو د بل نیکسټ ایئر کې به راځي او ځکه چې هغه د ګورمنټ دا کار لغونته کې سلو وي که نه او پروسس یې ډېر زیات هغه نو کړم یې غدار نوکري نه کومه د دې سرکار نوکري نه کومه نو راشده زه یم چې ټپې له به راځو دا فنډونه تا ډېر دغه کړه منظور کړه هسې نه چې بیا منسوخ شي د ای ډي پي نه وځي. او زما دې څه وکړل چې لاړې آها په ځان دې اور کړل د یارانو مې پلونه یې زما د غرونو پناه یاره وای او دیدن دی باد سره شامل کړه چې راځي نه راشده ټپه ده چې
او بیا به د کلي په منځ نه ځما و په شنو ټانټو مې سترګې لګي زړه مې شوینا او راشده دا غوزان دي ښه غوزان پاخه شوي دي نو وایي چې هو چې چرته ځې حال راته وایه او چې د زړه کډه درنه مخکې وړمه او ما د کمر را گزار کینو آها چې د جانان په غېږ لتې ټکومه واه ارتاو نشي ښه روډ روان دی ستا قدمونه پاپۍ نازکې دي نازنه ده د غرونو سړی یم ای های راشده ستا د په غرونو کې مې شپه شي آها نو را یاده ستا کیسه شي واه واه نیکه په خیر علي نیکه رالی ښه ټیک ټاک خوش خفه شي شاعری مې رنګ نشي واه راشده نو ته ښه په چروت کې زه دا څنګه وګڼم چې ته خوشحاله یې زما د قدمونو نه تا سره خوشحاله یم ستاسو کره په خیر بچنګه په خیر رالی ځه ښه یې ټیک ټاک راشده دو سره میلاو شه ښه دا زمونږ کلیوال دي تکړه ځوانان دي څه تپوس پوښتنه ترې هم کولی شي خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې نو راشده زه وایم چې دا زمونږ د کلي حال دی مونږ رو راکوز شو د سټ ګل آباد نه اوس دا زمونږ مین چې کوم کلی دی هغه شروع کېږي دې ته به مونږ د توت موړ وې یا به د پاچا موړ وې دلته زمونږ یو تره دی که نه خدای دې وبخي پاچا نو هغه توت دا دی نو دې ته به مونږ دا پورې چې دی دا نواز آباد دی دا ټول زمونږ چونکې د کلي یو خلک دي که نه دا زمونږ ترونه دي راشده او دلته چې کوم دی ځایي بجلي پیدا کېږي هایډرل پاورز واړه جنریټرز ورته دي ووایي هغه لګېدلي دي او دا زمونږ یو ښایسته خوړ بهیږي راشده او دا مخامخ چې دی زمونږ اډه ده اډه ښه نو ته څه تپوس کول غواړې که بس دی بس دی